د لویو ښارونو د بریدونو په دوام د ځل طالبانو له تیرو 40 ساعتونو راوروسته 4 ولایتونه سقوط کړل. امریکا وایي دوی به هیڅکله داسې غوښتنې له ولسمشر غني څخه ونه کړي چې نوموړی دې استعفا ورکړي. فاتح جزیات یې په همدې ویډیو کې وګورئ. د فشتون وایس ډېرو قدرمن لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ، ستاسو پام تازه مهم او لنډو خبرونو ته. له تیرو څو میاشتو وروسته دا چې طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی او ګڼې سیمې او ښارونه د دغې ډلې لاسته لوېدلي دي. تازه یې په تیرو 24 ساعتونو کې 4 ولایتونه سقوط کړي چې دا ولایتونه له غزني، بادغیس، کندهار او هلمند چې په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلي دي. د دغې ډلې وایان ذبیح الله مجید رسنیو ته په لیږل شوي خبر کې ویلي چې د دوی جنګیالیو د غزني، کندهار، هلمند، بادغیس ولایتونه په بشپړ ډول سقوط کړي دي. دا ولایتونه په داسې حال کې سقوط کوي چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو باندې طالبانو ولکه خپله کړې ده او تازه په تیره ورځ کې د کندوز هوایي میدان او د 219 پامیرو کلي اردو د دغې ډلې لاسته لوېدلي دي او په تیرو څو ورځو کې د ځینو ولایتونو محبسونه هم د دغې ډلې لاسته لوېدلي دي او زیات شمېر بندیان هم دوی خوشي کړي دي. او په یو بل خبر کې به واورئ چې ځینو سرچینو دا راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتو چارواکي به هیڅکله داسې غوښتنې له ولسمشر غني څخه ونه کړي چې ولسمشر غني دې استعفا ورکړي. په دې هکله ځینې ګنګوسې وې چې امریکا جمهور رئیس جو بایدن له غني څخه غوښتي چې نوموړی دې استعفا ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې تیره ورځ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي وو تر څو چې غني استعفا ورنه کړي طالبان به له افغان حکومت سره سوله ونه کړي. بلخوا په قطر کې 3 ورځنۍ غونډه چې د ځینو هیوادونو په ملتیا او د افغان او طالبانو ترمنځ جوړه شوې وه بې پایلې فایده رسیږي. دغه غونډه چې په افغانستان کې روان وضعیت د ښه والي او په روان وضعیت د درېدو او د دایمي اوربند په کېدلو باندې جوړه شوې وه، خو ولې هغه موضوعات په دې غونډه کې نه دي مطرح شوي چې له دې څخه دې معلومه شي چې روان وضعیت دې ښه کړي. دا چې په هیواد کې له هر بل وخت څخه وضعیت ډېر ترنګلی شوی دی او زیات خلک په دې اندېښنه دي چې وضعیت به کوم خواته ځي، حکومت بدلون کوي او که نه. دا په دې هکله تاسو قدرمن لیدونکو خپل نظر را سره شریک کړئ چې روان وضعیت ولې دې پایلې ته رسېدلی او ولې طالبان ګڼ شمېر ولایتونه نیسي.